د ورور تپوس کړی دی چې کله چې امام سلام وګرځي او هغه کسان چې شاته ولاړي یعنی وروسته جومات ته راغلي او دوی د هغې نه بعد پاسي هغه مونځ پوره کولو ته نو آیا دوی به د صف برابر ساتي که نه لرې لرې کیدی شي او دویم تپوس د ده دا دی چې یو نیم سړی اخره کې منزل راشي بیا د ځان لمونځ پوره کوي او دا خلک وځي بهر ته نو د په مخه تېرېږي نو دې د لارې ناخوا کیدی شي او که نه د منځه په دوران کې الجواب اولنۍ مسله چې د صف جوړولو او خپه د خپې سره لګول اوږه د اوږې سره لګول دا مسله د جمع د منځه سره تعلق ساتي چې دا ټول یوي اتحاد او اتفاق د زړونو مو د بدنونو خو چې کله جمع ختمه شو جمع د جماعت نه اخیستی شي جماعت ټولګي ته وایي اوس ټولګی څه شو خور شو نو اوس په دې ټایم کې د صف هغه مسله پاتې نه شو اوس هر سړی به ځان له ولاړي دویمه مسله چې دې د لارې نه لرې کیدی شي او که نه بلکل لرې کیدی شي د منځه د مصلحت دپاره یو حرکت کول دا جایز دی نقصان پکې دا دی چې په خپل منځه باندې پوه نه شو دا سړی په خپل منځه پوهي کله به یو ته ګوري کله بل ته ګوري خلک ورته هم ګوري نو بس به دې دا کوشش کوي چې اوس به زه دا مونځ څنګه زر ته زره پوره کوم نو په دغه ټیم کې حرکت او د دغه ځینه عقیده د جایز دي والله اعلم